زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. زما نیول او د ISI غیر قانوني غوښتنې او تشدد. د 2019 کال د جنوري میاشتې 20 نیټه په کراچۍ کې د نقیب شهید کلیزه اعلان شوه. موږ 5 ملګري څو ورځې وړاندې د غونډې لپاره له DI خان نه لاړو. په کمپاین کې مو هم برخه واخیسته. غونډه په 20 نیټه جوړه شوې وه او زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. ما ته وویل چې په غونډه کې وینا وکړم او بیا زه د ورته دلیل لپاره نیول شوی یم. نو زه به لومړی خپله وینا لنډیز کړم. ما په خپله وینا کې وویل چې د نقیب الله د شهادت وروسته 1 کال تیر شوی دی او د ټولو شواهدو او د پولیسو د تحقیقاتو راپورونو پر اساس راوا انور مجرم ګڼل شوی. خو موږ ګورو چې نه یوازې هغه ته ضمانت ورکړل شوی بلکې تر اوسه یې حتی د زندان هوا هم نه ده خوړلې. په ورته وخت کې زما قضیه همغه محکمې او قاضي سره ده چې روا انور ته یې ضمانت ورکړ خو زما ضمانت یې لغوه کړ. ما په خپله وینا کې وویل زه اندېښمن یم چې په دې هیواد کې تر 80,000 څخه ډیر پښتانه وژل شوي دي. نو کله چې نقیب عدالت نه ترلاسه کوي نو دا نور به څنګه محاسبه کېدای شي؟ زه خلکو ته مبارکي وایم چې د دوی مقاومت غیر منظم بنسټونه دې ته اړ ایستلي چې قانون ته مخه کړي. ما جنرال باجوا ته هم خطاب وکړ دا چې ستاسو لور په دې وروستیو کې واده وکړ او تاسو ډیر خوښ وئ، البته چې یوه خوشحاله پیښه وه. مګر آیا تاسو کله هم فکر کړی چې که ستاسو زوی ورک شوی وي نو څه به پیښ شي؟ کله چې ستاسو انګور کونډه نه وي خو ورته کونډه وویل شي، یا تاسو به ګورئ چې ستاسو لمسیان به یتیم بولي، که څه هم دوی یتیم نه دي نو ستا زړه به نه چوي؟ جنرال باجوا صاحب، په زرهاوو خویندې دلته نیمې کونډې ناستې دي. داسې بوډا پلرونه شته چې ویښته یې سپین شوي او د سترګو رڼا یې د ورک شوي زوی د راتلو په لاره له منځه تللې ده. ما د یوې پیښې یادونه هم وکړه چیرې چې یوه مور د مړینې بستر کې پرته وه او غوښتل یې د هغه ورک شوي زوی مخکې له مړینې راشي او ویې ویني، مګر خپل زوی نشي لیدلی ځکه چې تاسو د ریمونټ ډیویس او کلبوشن یادو لپاره عدالت او انسانیت لرئ، څوک چې د ابینندن د پیښې په وخت کې په جیل کې وو. بیا ما د یو کتاب په حواله وویل چې څنګه د دې دولتي ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې پښتانه بدنام شوي. د جنرال شاهد عزیز په کتاب دا چوپتیا څومره اوږده ده کې هغه وایي کله چې جنرال پرویز مشرف کارګل ته د سرتیرو استولو پریکړه وکړه او هلته جګړه پیل شوه، موږ له مشرف څخه وپوښتل چې که نړیوال فشار راشي نو څه به وکړي؟ هغه وویل ما هغه سرتیرو ته لارښوونه کړې چې ما استولي دي چې په خپلو منځو کې پښتو خبرې وکړي. دا به ثابته کړي چې دوی زموږ سرتیري نه دي بلکې مجاهدین دي، چې مجاهدین او په خپله اصطلاح ترهګر یوازې په پښتو خبرې کوي. ما وویل چې موږ مسؤلیت لرو چې د دولت لخوا زموږ لخوا لګېدلي تورونه لري او نړۍ ته حقیقت افشا کړي. په دې اساس یوه قضیه جوړه شوې وه خو حقیقت دا نه و چې دوی یا غوښتل چې ما ووژني یا دوی غوښتل چې زما د نیولو نه وروسته د ISI غوښتنې پوره کړي چې زه به یې وروسته یاد کړم. کله چې ناسته پای ته ورسېده د شپې د پولیسو لخوا یو برید وشو. دوی د دې په اړه یوه ژوندۍ ویډیو جوړه کړه. بیا یې زه ونه نیولم ځکه چې څرګنده وه چې دوی لا قضیه نه وه درج کړې. په بله ورځ
موږ د ماسپښین 3 بجو لپاره د بیرته تللو بس ټیکټ ترلاسه کړ. همکارانو وویل چې تر څو چې د تللو وخت کیږي د سمندر غاړې ته ولاړ شو. یو څو ملګرو وروسته وویل چې عالمزیب باید هلته نه وای نیول شوی، مګر زه شخصا فکر کوم چې دا ښه وه، ځکه چې هغه په ما د هر ډول زیان رسولو یا نیول کېدو اراده کړې وه. که چیرې زه په کراچۍ کې نه وای نیول شوی، نو موږ به په اسماعیل خان دیره کې د بیرته راستنېدو په ځای کې له کوم ځای څخه چې راښکته شوي وو نیول کېدم، نو زما ملګرو ته به یې هم زیان رسولی. کله چې د سمندر له څنډې څخه سړک خواته تلو، نو په سړک کې ما د پولیسو ګزمه او سیول ګاډي راټول شوي ولیدل. زه په دې پوه شوم چې دوی به خامخا یو څه وکړي. د موبایل چارج مې کم وو، مګر د لنډې وقفې لپاره ژوندی راتللو لپاره کافي وو. یو څه وړاندې ولاړو، دوی موږ ته د ودرولو اشاره وکړه. مخکې لاړل او زموږ لاره یې بنده کړه. زه په فیسبوک په ژوندۍ بڼه راغلم. بیا څه پیښ شوي د میلیونونو خلکو لخوا لیدل شوي. شاید دوی پوهیدلی وو چې دوی په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه راځي، نو دوی نشو کولای د جرم صحنه جوړه کړي چې دوی غوښتل ترسره یې کړي. موږ په 2 موټرو کې وو. موږ د پولیسو او مخالفینو سړو سره جګړه پیل کړه. زه پوه شوم چې دوی به ما خامخا نیسي. حتی که موږ په زور له هغه ځایه وتلي هم وای، دوی به زموږ تر شا سیلاب ګوټ ته له پوره لښکر سره رسېدلي وای. بیا زما همکارانو ته یې زیان ورسولو. په ملکي جامو کې یو افسر ماته نږدې راغی او په غوږ کې په پښتو وویل تاسو باید زموږ سره لاړ شئ. زه سمدلاسه روان شوم او په ګزمه موټر کې کېناستم او خپل ګرځنده ټلیفون مې بند کړ. زموږ یو ملګری قاضي طاهر راغی او راته یې وویل چې راځه، خو ما ورته وویل چې هغوی پرېږده، دوی باید ما ونیسي. زما یو بل همکار شیرالله ورته وویل که چیرې هغه له ځانه سره بیایي نو ما هم ورسره بوځئ، او هغه په زوره د پولیسو په ګزمه موټر کې کېناست. پولیس موټر ته حرکت ورکړ. شاوخوا 1 کیلومتر وړاندې تللی و چې موټر ودرېده او شیرالله یې اړ ایست چې له موټره ښکته شي، او پولیس د کلاشینکوف ماشه راکش کړه. زما او شیرالله سر یې په نښه ونیول. شیرالله خپل ګریوان څیرې کړ او ویې ویل چې که څوک خپل د پلار اولاد دی نو دلته په ټټر مې دی وولي. یو ځل بیا زموږ کشتي د پولیسو په موټر کې د پولیسو سره پیل شوه. موټر حرکت وکړ. په لاره کې یې ماته وویل چې موږ به ستا سترګې وتړو او ستاسو لاسونه به هم وتړو. ما وویل کله چې زه ستاسو سره په آرامه ځم نو فشار ما اچوئ، مګر هغه وویل چې موږ مجبور یو. یو ځل بیا د ګزمې لپاره فشار پیل شو. په نهایت کې زه ډیر ځواکمن شوم او زما لاسونه یې زما تر شا په زنځیرونو وتړل او سترګې یې هم را پټې کړې وې. ما هم شعارونه ورکول پیل کړل چې دا د ترهګرۍ تر شا یونیفورم دی. موټر حرکت وکړ او ښه پر مخ ولاړ. کله چې یو ځای ته ورسېدو، زه یې په بل موټر کې ځای پر ځای کړم او بیا موټر له هغه ځایه حرکت وکړ. باران وریده او په نهایت کې یو ځای ته وسپارل شو. زما لاسونو په بده توګه درد کولو. زه یې چیرې لرې بوتلم او په یوه ځای کې یې واچولم. ما د شاوخوا خلکو احساس کولی شو. ما هغه نه وغوښتل چې زما لاسونه له شا څخه خلاص کړي، مګر هیڅ یې ځواب را نه کړ. شاوخوا 1 ساعت وروسته تللی چارواکی بیرته راستون شو. هغه وویل زه تا دلته پرېږدم، زه به بیا راشم. خو هغه هیڅکله بیا نه راته، ځکه کله چې ما د ISI غوښتنه ونه منله نو زما په وړاندې قضیه جوړه شوه. هغه زما څخه زنځیر لرې کړ، خو لاسونه مې مخې ته زولنه کړل. ما احساس کاوه چې وینه مې په بدن کې جریان پیل کړی، مګر سترګې پټې پاته وې. بیا زه ناست وم. د ماښام وخت به و. زه شاوخوا 2 یا 3 ساعته په دې حالت کې وم.
زه یې له هغه ځایه د اوبو کوټې ته بوتلم. ما داسې احساس کاوه لکه دننه 2 نوکران هم شته. دلته داسې خلک هم وو چې ما ورسره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو دوی ځواب را نه کړ. د دوی څخه یو عابد افریدی وو چې په یوه قضیه کې راوړل شوی وو. وروسته یې بیا ماته وویل چې پولیسو هغه ته ویلي وو چې له ما سره خبرې ونه کړي. زه د زنځیرونو او دوامداره سفر څخه دومره ستړی وم چې ژر تر ژره په دې حالت کې ویده شوم. د شپې 10 بجې د حوالاتو دروازه خلاصه شوه. کله چې ما سترګې پرانستې ما ولیدل چې 2 سړي په ساده جامو کې را دننه شول. په خوب کې مې د سترګو څخه پټۍ لرې شوې وه. نو دوی هڅه وکړه خپل مخونه پوښ کړي او ژر تر ژره یې زما په سر یو ټوکر واچولو او زما سترګې په یو خیرن ټوکر ټینګې وتړلې او لاسونه یې راته له مخې څخه خلاص او بیرته یې په شا کې ټینګ وتړل. دا یو امریکایي ولچک یا زولنه ده او د کلي څنګ ته یې یو وړوکی سوری دی چې پکښې یو سنجاق دننه کوي او دا د دې لپاره دی چې زولنه ډیره ټینګه نشي. شاوخوا نیم ساعت وروسته د حوزې دروازه خلاصه شوه او 2 نوکرانو زه پورته کړم او په همغه ودانۍ کې یوې خونې ته بوتلم. زه د دیوال پر وړاندې په کونج کې ناست وم او داسې برېښېده چې په خونه کې 5 یا 6 خادمان ناست ول او بیا په څوکۍ کې ناست سړی داسې و لکه چې هغه د ISI ډګروال دی او هغه یو پښتون و. هغه په پښتو ژبه راته وویل عالمزیب ستا پر ضد له شا څخه پر ما ډیر سخت امرونه دي چې زه باید له تاسو سره سخت چلند وکړم، مګر زه هم یو پښتون یم. زه به ستاسو سره داسې چلند ونه کړم. او بیا شاید هغه خپلو ګوتو ته اشاره وکړه او دوی سمدلاسه زما په وهلو پیل وکړ. ما له هغوی څخه همدا پوښتنه کوله چې ولې مې وهئ. کله چې ډګروال د وهلو درېدو اشاره وکړه نو هغه ودرېده او بیا یې وویل راته ووایاست تاسو به څه ووایاست. ما وویل چې ما د اداراتو غیر قانوني اقدام په خلاف خبرې کړي. تاسو ما مخکې له محکمې وهئ. په هیڅ ځای کې له محکمې پرته څوک نه شکنجه کوي. دا ښکاره ترهګري ده او تاسو دا ترهګري ځکه ترسره کوئ چې یونیفورم لرئ. ډګروال بیا د وهلو اشاره وکړه او بیا یې ووهلم. په دا ځل وهلو کې ما په غیر ارادي ډول په زولنې فشار راوړ او لاسونه مې لا ژوبلېدل. وروسته له 2یم وار وهلو ډګروال وویل زه صافه خبره کوم، زه به په تاسو یوه ویډیو جوړه کړم په کوم کې چې ته به وایې ما تر دې دمه چې څه کړي او څه مې ویلي هغه دروغ دي او سرغړونه مې کړې. زه د دې لپاره بخښنه غواړم. زه به دې سمدلاسه خوشي کړم. ما وویل چې تر دې دمه مې چې هر څه ویلي هغه تاییدوم. ما درواغ نه دی ویلي. زه به مې ژوند له لاسه ورکړم خو داسې ویډیو به جوړه نه کړم. د باچا خان بابا کتاب یوه برخه زما ذهن ته راغله. باچا خان بابا وایي کله چې موږ په هری پور کې بندیان شولو او په زرګونو نور بندیان هم وو، حکومت یوه طرحه ورکړه چې که څوک معذرت وغواړي نو سمدلاسه به خوشي شي. باچا خان بابا وایي کله چې ما د خپل یو همکار په اړه ولیدل چې بخښنه غواړي نو ما ورته وویل چې داسې غلطي مه کوئ، دا وخت به تیر شي. خو هغه ونه منله او بخښنه یې وغوښته. کله چې دوی کلي ته ورسېدل نو خلکو هغه ته لاسونه هم ورنه کړل. په پښتني دود کې له جنگ نه جسد راتلل ډیر ښه دی له دې نه چې په شا بیرته راشي. وروسته هغه په جیل کې د پاچا خان سره د لیدو هڅه وکړه، مګر پاچا خان بابا د هغه سره د لیدو څخه انکار وکړ او څو ورځې وروسته یې ځان وژنه وکړه ځکه چې هغه د خپل ضمیر دروند بار نشو زغملی. کیسې سمدلاسه زما ذهن پار کړه او دا زما لپاره اسانه وه چې پریکړه وکړم چې آن که دوی ما ووژني هم قبوله ده، خو داسې ویډیو به جوړه نه کړم.
که زه په غلطۍ هم دا کار وکړم نو زه به د خپل ضمیر دروند بار ونه شم زغملی او زما غلطي به په هر حالت کې د بخښنې وړ نه وي او لامل یې دا و چې که زه په دې ځان کې دروغ ثابت کړم نو یوازې به زه دروغجن نه یم بلکې په زرګونه پښتنو کورنۍ به هم چې رښتینی درد او غم لري دروغجن ثابت شي. ما له هغوی سره ژبه کړې وه. ما دوی ته وویل چې زه فرشته نه یم، زه هم خطا کوم. کوم څه چې ما تر دې دمه ترسره کړل تاسو یې ثابت کړئ چې د دې دلیل یا ثبوت پر اساس دروغ یا غلط دي. زه به د ټولو په وړاندې بخښنه وغواړم، مګر که تاسو دا نشئ ترسره کولی نو زه کولی شم خپل ژوند ورکړم، مګر زه به هغه کار ونه کړم چې تاسو ماته وویل. ټول غلي وو. په کوټه کې چوپتیا خپره وه. دا ظاهره خبره ده چې هغه پوهېده چې هغه څه چې مې وویل ټول رښتیا وو. ډګروال وویل چې ستونزه دا نه ده چې تاسو درواغ وایاست، مګر ستونزه دا ده چې تاسو ولې خبرې کوئ. وروسته یې وویل چې زه چیرې زنګ وهم راځم. شاید هغه تللی و چې زما خبرې نورو ته ورسوي. په تلو کې نورو ته وویل دا ونه وهئ. شاید دا به د دې په معنا و چې دا ځل وهل به یې بل شانته و. زما لاسونه داسې شاته زولنه وو چې ډیر درد یې درلود. ډګروال شاوخوا 20 دقیقو لپاره بهر و. کله چې هغه دننه راغی ویې ویل ما وویل چې دا مه وهئ، مګر تاسو هغه ووهلو. عالمزیب وګوره، هغه څه چې تاسو یې کوئ دولت ته زیان رسونکي دي. دولت د مور په څیر ده. که په یوه کور کې د 2 وروڼو ترمنځ شخړه وسي نو مور ته کنځل نه کوي. موږ ډیری کلونه جګړه کړې. زه پوهیږم دا چې قبایلو ډیر زیان لیدلی دی، مګر دا اړینه وه چې دا ټول ترسره کړو. ما وویل لومړی دا ویل غلط دي چې دا سوړ ایالتي دولت مور ده، او دوهم دا چې د دې 2 وروڼو څخه یو یې قبضه کړي. هغه یو تښتونکی او یو وژونکی دی او هغه په دوامداره توګه زما سره ظلم کوي. زه دا خپله دنده ګڼم چې د هغه پر ضد غږ پورته کړم. ما دا هم وویل چې قبایلو ته زیان مه محدودوئ. دا ووایه چې ټول پښتانه زیانمن شوي دي. موږ ټولو د خپلو ماشومانو جسدونه راټول کړي دي. ډګروال د ماشومانو د خبرې اورېدو وروسته وویل چې تاسو د پېښور په ښوونځي کې پروپاګند کوئ، په کوم کې چې د ډګروال زوی هم شهید شو چې هغه زوی پسې لیونی شو. تاسو هیڅکله د هغه خبرې ونه کړې. ما وویل احسان الله احسان هم نن تاسو سره دی، کوم چې د پیښې مسؤلیت یې منلی و. ډګروال وویل زه پوهېدم چې ته به دا پوښتنه وکړې. بیا یې په وضاحت ورکولو پیل وکړ او ویې ویل هغه شخصا دخیل نه و. ما وویل چې طالبانو نن ورځ په هر عملیاتو کې برخه اخیستې او هغوی ستاسو په مرکز کې روزل شوي دي او هغوی دي چې زموږ ژوند یې ډیر غمجن کړی او د دوی له امله لا هم ګډوډي شتون لري. ډګروال وویل کوم یو؟ ووایه د مثال په توګه. کله چې ما نومونه ورته وشمارل هغه وویل چې زه په دې اړه نه پوهیږم. هغه وویل چې تا او منظور د سید عالم مسید او علي وزیر په څیر خلک کاروي چې بهرنیو ادارو اخیستي. ما وویل چې زه د دوی په اړه هم خبرې کولی شم، مګر دا مهال تاسو زه نیولی یم، نو غوره به وي چې زما په اړه وغږیږئ او ووایي چې زه چا اخیستی یم. زه وایم چې د پښتنو په تباهي کې لویه برخه ستاسو ده. څوک د دې لپاره مسؤل دي؟ ډګروال وویل حکیم الله مسید، فضل الله او بیت الله هم پښتانه وو. ما دې ته ښه ځواب درلود، خو بیا یې پخپله وویل چې امیر الله معاویه ته وګوره. کله چې په لاهور کې چاودنه وشوه هغه تسلیم شو. بیا ما وویل ښه امیر الله معاویه چیرته جګړه کوي؟ کله چې امرالله معاویه زما په خاوره کې فساد خپروي نو آیا هغه سره محاسبه ونه شي؟ آیا ستاسو معیار پنجاب دی چې څوک هلته ترهګري کوي ترهګر دی، خو څوک چې په پښتونخوا کې وژنه کوي ترهګر نه دی؟
او هغه بخښنه ترلاسه کوي. هغه هیڅ ځواب نه درلود مګر یو ځلې بیا وویل چې هغه به زنګ ووهي. عالمزیب وروسته به راشم او مثبتې خبرې به وکړو. هغه خپلو کسانو ته وویل ګوره اوس څه مه وایاست، زه پوه شوم چې د هغه مطلب څه دی. هغه بهر راغی او نورو زما په وهلو پیل وکړ. بیا یې زما جامې راویستلې او د بدن په زخمي ځایونو یې نور داغونه ولګول او شا په شا یې کنځلې کولې. ډګروال راغی او په چیغه یې وویل چې ما تاسو ته نه وو ویلي چې نور غرض ورسره مه لرئ؟ زه پوهېدم چې دا خبرې اسې یوه ډرامه وه. بیا یې وویل ګوره عالمزیب، ما ورته ویلي وو چې مه یې وهئ. راځئ چې اوس مثبتې خبرې وکړو. زه په بشپړ ډول غلی وم. هغه وویل چې ته به اوس له ما سره خبرې ونه کړې. ما ته وهل ټکول یو خوا مګر کنځاوې بل خوا. ما وویل چې تاسو سره خبرې کول بې ګټې دي. هغه وویل ګورئ زه د هغوی په استازیتوب بخښنه غواړم. بیا یې په خورا بې غیرتۍ سره په اردو ژبه خپلو کسانو ته وویل ګورئ پټان به هر څه زغمي خو کنځا نشي زغملی. هغه یو ځل بیا له ما بخښنه وغوښته. کله چې ما څرګنده کړه چې دا خبرې نشي کېدی زه چیرته یم او تاسو چیرته یاست. هغه زما خوا اشاره وکړه چې ما پورته کړي او لاسونه مې خلاص کړي. د زولنې له امله زما لاسونه سخت ټپي شوي وو، هومره چې تر اوسه د میاشتو په تېرېدو سره هم یې زخمونه لا نه دي جوړ. په هر صورت زولنې له شانه مخې ته وتړلې او ډګروال ما ته خپله چوکۍ راکړله او زما په مخ کې شاید په کټ کې ناست و او ویل یې ګوره که تاسې له ما څخه دلیل وغواړئ زه یې نه لرم او زه به ستاسو نظر بدل نه کړم. زه کولی شم او بیا یې د پاک افغان سیاست او امریکایي ګواښونو په اړه خبرې پیل کړې او په لنډ ډول یې وویل چې تاسو قربانیان یاست چې هر ځله به وژل کیږئ او که پاکستان ژوندی وساتل شي نو د افغانستان تباه کول اړین دي. ما په پای کې وویل ګورئ زه د خپل ملت د بقا او ژوند خبرې کوم او زه به دې کار ته دوام ورکړم. بیا مې وویل همدا اوس قرآن راوړه، زه هم پرې لاس ږدم او تاسو یې هم کېږدئ. دواړه قسم خورو چې ظالم ته به ظالم وایو. هغه دې کار ته چمتو نه و. نه دا چې درواغ کېده، زه پوهیږم چې دا رښتیا دي مګر ستونزه دا وه چې ولې ورته ویل شوي. بیا یې د چای غوښتنه وکړه او بیا یې بخښنه وغوښته. کله چې هغه روان شو ویې ویل نو باید پام وکړې چې د هېواد دښمنانو ته هیڅ ګټه ونه رسوي. زه پوهېدم چې ما ته دوسیه جوړوي ځکه چې ما د دوی غوښتنې نه وې پوره کړې. زه یې له لاسونو ونیولم او بلې کوټې ته یې بوتلم. ما د څنګ ناست کس څخه پوښتنه وکړه چې دا کوم ځای دی. هغه وویل زه نه پوهېږم. 1 یا 2 ساعته تیر شول چې بیا دروازه خلاصه شوه او زما د سترګو پټۍ یې لرې کړه او دفتر ته یې بوتلم او هغه وخت زه پوه شوم چې دا د ملیرکینټ پولیس سټیشن دی. لږ وروسته ولایتي وزیر ناصر حسین شاه لیدنې ته راغی.